د چشمې سیمې ولګوه په دې خبره ستا سر خلاص ته به دا واره وګایږه چې کومه رااخیستې دي دا خوله زه درچرم په دې خبره سر خلاص چې دا ماته دا واره ونیسه هر وار د شرمولي دا عزتمن خلک دي دا عزت غواړي چې یو وار دا ستا دا ناسي سر پکښې باسو بیا به ته ووینې باچا به یې هغه ځکه دا ما اورېدلي دي چې دغه خلک خپلو خویندو ته حق ورکوي نو تا ته به دون جایداد درکړي زما بل د خولې خوند سره ښیي په دې خبره سر خلاص دا خوله د ده واره ونیسه لالا زما لالا سه نو کله دوستي ختمېدله خو هره واره چې ته درواغ وایې دوستي ختمه شي ته بیا درواغ مه یې نو ای ګودله یې وګودله یې زه تا ته اوس څرنګه سر در خلاص کړم درواغ زه ستا له لاسه یم ستا پر سر دروغونه یم که لنګ زما غیا دی کار مې جوړ دی چټه مانجۍ مې ناسته ده ستا او د ادې له لاسه به زه بې امانه ځم توبه مه ده په دغه ګای باندې ګرده روز دروغونه پرایا یاستئ ایمن دی ورور دی نو دی ورور مه دی نو دی تکړه دی نو دی خو ستاسې له لاسه یم راځه موږ خو رالو ستاسې کمبلې په دغه نیت سړی له دوی سره به دوستي وکړو د دوستۍ مې ډېر زړه درته غوښتی خدای سته ښه نوې علاقه خو پراخه ده موږ داسې خاندانه داسې عزتمنه کورنۍ ته زړه غواړي ستاسې کورنۍ خو نو موږ ته له وخته معلومه ده چې عزتمن خلک یاستئ درانه خلک یاستئ په علاقه کې یو ښه نوم لراستئ اوس نو په دغه نیت راغلي خدای دې وکړي چې زموږ دغه راتګ په تاسې ښه ولګېږي خدای مې راوله خدای مې هر کله راوله په خپله عزتمن یاست بل ته د عزت په نظر ګورست مهرباني کور مو ودان زما دغه ورور دی دوی کسر ډېر راباندې ګران دی ډېر ښاملی دی اوس نو دارنګه کورنۍ کې کوزده ورکومه لکه دا تاسې یاستئ نو خدای به دې وکړي چې زموږ دغه هیله پوره سي و لالا و ما ته یې زه تا ته ښه واده در غواړم فیصله وروره دا خو ښه د خیر خلک راغلي دي ولالا ښه د خیر خلک دي دی یې راولي لالا رښتیا راکوي که دا نور رنګه بیا ملنډې پراوي ته دا ستا پي بي ذاتې علاقه دا ستا د ګاډي لږ سایډ ته ودروه دا درنه او سیریسه کورنۍ ده بس لالا دا ماته د لږ چپک معلومه شي ډاکټر کېدای شي ورور دا ستا د ورور په سترګو فرق نه وي یا بیخي سترګې چپې نه دي سمې سترګې دي اصل کې دې سټایلسټ دی د عینې کې د دې شان ته پاره لګي او بیا د بهر کې وخت تر کړی دی په دا زموږ په بجلي او بلپان باندې د سترګې برېښ شي له دې وجې څخه هم د عینې کې لګوي لالا که مو په چاپونه وایې یوه خبره درته کوم څه خبره ته خیا زه درواغ نه یم اوس خو ته بیا دوی ته درواغ ووایې یاره ته دا ګپه زیاته یې لکه ته خو نو زموږ په کلیوال ماحول نه یې خبر ته یار چې پر ما کیپ کوي ماشاءالله ورور دې ډېر خوش مزاج نه دی ماشاءالله لالا ډېر ژوندی سړی دی ستا تعلیم څو دی وروره او ته په بهر کې په کوم ملک اوسېدلی لالا زه وږغږم حال ورکمه یا شریفه ورور حال به زه ورکمه زموږ په پښتني ماحول رواج کې زوم ډېر ګایدل ګسه بدې سي د خسر په کور باندې وروره دوی چې دی ډېر په دوبۍ کې اوسېدلی دي اکثره زوم د هلته تر کړی دي ښه تعلیم د څو کړی دی لالا زما تعلیم څو وي ماما اینه کې مه کاږه بیا د سترګې برې شي د ای پي سي کړی ده ښه ماشاءالله بیا خو ښه تعلیم کړی دی ګرانه تا ای پي سي په چیش کې وکړه په الف بي تی سي کې او لالا دی بیا مجلس خوږی دا میپل ګرمۍ اصل د ده هدف دا یې دا په میډیکل کې کړي ده و لالا رښتیا یې په میډیکل کې و بیا ما ګډه خوږېده بیا ما ګولۍ م راوخڅې و لالا او هغه میډیکل شي هغه تاسې هلته په دوبۍ کې چلاوئ ده چې په دوبۍ کې وئ ده نو اکثر هلته میډیکل وئ میډیکل یې کوئ لالا ما ودېخ نو د یوه فیلډ خلک یو دوی دواړه ډاکټران یاست او دوی نو دي د یوه فیلډ خلک ډاکټره ستا څه سلا ده ګډی خو راغلي دوستي ته کوو یې که نه کوو زه څه پکې وایم لالا ورور موږ ته خو ډېر رښتې راغلي دي موږ کینسله کړي دي زموږ دغه یوه خور ده پر موږ ډېره ګرانه ده او دا ستا ورور چې ښه پړه لیکه هلک دی په زما خوښ دی وروره لالا زما له خوا خو وکې ده بس دوستي ده شریفه aparte esa شریفه
شریفه شریفه ورور دا څه په وسو بیماری لري که څنګه دا مرګي پرې لري یا دا تونی بیماری نه ده دا اصل زموږ خاندانی بیماری ده کله خوشحالي پرایس په موږ دا چم وسی شریف برڅ لالا زما سترګې ښه نه ویل دي څه په دروسو ډاکټر ته به دې چم وکې دی له بچی راواخې زما وروره ستې په شاده کې دغه حال دی نو په غم کې به مسالي ډاکټر به چای دراوړي زه له سفر راغلم ستړی یم چای به وکاست خپل مریض به ته ډاکټر ورسوست ما ته اجازه راکړئ یا حاجي صاحب تر چا یم جاره شو موږ خپل هم څو راځه ما درته وویل لالا دا بسخن